امیر المؤمنین امت در باندې ویاړي ارزړه در پسې. خبریال پوښتنه وکړه، په افغانستان کې د اوسني وضعیت په اړه څه فکر کوئ؟ ځواب ورکړل سو، تاسو او د امریکایانو ګوډاګي راډیوګانو اندېښنې پیدا کړي، مګر په افغانستان کې اوسنی وضعیت په یوه لوی علت پورې تړلی دی، هغه د امریکا تخریب او ویجاړي ده. خبریال بیا پوښتنه کوي، د امریکا د تخریب څخه ستاسو مطلب څه دی؟ آیا تاسو یو پلان لرئ چې پیدا یې کړئ؟ ځواب ورکړل سو، پلان پر مخ روان دی، که د الله تعالی خوښه وي دا پلان به عملی سي، مګر دا یو ډیر غټ کار دی، د انسان تر وس او فهم لوړ دی. که د الله جل جلاله مرسته له موږ سره وه نو دا به په نږدې وخت کې ترسره سي. دا خبره تاسو په فکر کې ونیسئ او یاد لرئ. خبریال بیا پوښتنه کوي، اسامه بن لادن رحمه الله خبرداری ورکړی چې هغه به د امریکا پر ضد له اټومي، کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو څخه کار واخلي. آیا ستاسو ګواښ خو به له دې خبرداري سره تړاو نه لري؟ ستر سالار ځواب ورکړ، دا د وسلو خبره او موضوع نه ده، موږ د الله جل جلاله مرستې ته تمه لرو. اصلي خبره د امریکا د ویجاړي ده، انشاء الله امریکا به ځمکې ته راغورځي. خبریال بیا پوښتنه کوي، په تیرو څو ورځو کې تاسو د څو ولایتونو کنټرول له لاسه ورکړ، آیا تاسو به له لاسه ورکړې سیمې بیرته ونیسئ؟ سالار جواب ورکړ، بلې موږ هیلهمن یو چې تاسو به داسې تغیرات وګورئ لکه څرګنده تبدیلي چې تاسو اوس ولیدله. خبریال بیا پوښتنه وکړه، د دومره تیز شاتګ دلیل څه و؟ ولې تاسو پوځیانو له ښارونو تیښته وکړه؟ آیا دا لامل و چې تاسو د امریکا له بمباریو متاثر سواست او که مو پوځیانو له تاسو سره چل یعنې خیانت وکړ؟ ستر سالار بیا جواب ورکړ، ما تاسو ته وویل چې دا په هغه لوی کار پسې تړاو لري. خبریال بیا پوښتنه کوي، کولی سي دا راته ووایاست اوس مهال څو ولایتونه ستاسو تر کنټرول لاندې دي؟ امیر المؤمنین جواب ورکړ، موږ 4-5 ولایتونه په کنټرول کې لرو، مګر دا مهمه نه ده چې څومره ولایتونه زموږ په واک کې دي. یو وخت داسې و چې موږ یو ولایت هم نه درلود او بیا داسې وخت راغلی چې موږ ټول ولایتونه په لاس کې درلودل، هغه ولایتونه چې بیا مو په یوه اونۍ کې ټوله لاسه ورکړ، خو د ولایتونو شمیر مهم نه دی. خبریال بیا پوښتنه کوي، څنګه چې په راتلونکي حکومت کې ستاسو ګډون مخکې له مخکې رد شوی، که چیرې ستاسو یو شمېر کسان د طالبانو په استازیتوب حکومت کې ګډون وکړ، یا ټول طالبان او یا هم منځلاري طالبان ستاسو په دې پرېکړه سره مخالفت وکړي، تاسو به له دې پرېکړې سره مخالفت وکړئ؟ ستر سالار بیا جواب ورکړ، په طالبانو کې داسې شی وجود نه لري، طالبان ټول منځلاري دي، دلته 2 شان دي، افراط او تفریط. موږ تل د منځ لاره نیولې، نو په دې حساب سره موږ ټول منځلاري یو او منځنۍ لاره تعقیبوو. امیر المؤمنین امت در باندې ویاړي ارزړه در پسې ماتی، تا بیا له خدایه غواړي، تا بیا له خدایه غواړي، تا بیا له خدایه